السلام علیکم جی زاسد رحمان ستاسو سره د یو نوي ویلاګ سره د بونیر د ښکلي ځای د ډوکډۍ نه موجود یم او په دې ویلاګ کې به تاسو زما سره د شاته خلک وینئ. خلک وایي چې بونیر ښکلاګانې تاسو ښایئ نو د دې څه پیغام خلک دې ځای کې نه وړي. نو نن زما سره چې کوم ملګري کوم میلمانه راغلي دي هغه د سیند سره تعلق پکې ساتي، څوک پکې د بلوچستان سره ساتي، څوک پکې د اندروني سیند سره ساتي، څوک پکې د کراچۍ سره او څوک پکې د پېښور سره. نو د هغوی نه به د دې په باره کې تپوس کوم د بونیر د ښکلاګانو په باره کې. زما سره اوسئ اور دا ویلاگ چکم دے اینڈ دا پورے انجوائے کریں. ہاں بھائی کیا میسج دیں گے آپ کو؟ بونیر پسند آیا کہ نہیں؟ میں کہوں گا کہ سندھ کے لوگ یہاں پر آئیں، گھومیں، انجوائے کریں اور یہ بہت زبردست ویو ہے. ہاں جی آپ مراد بھائی کیا پیغام دیں گے یار؟ مہربانی ماشاءاللہ زبردست، بہت اچھے جگہ ہیں، خوبصورت مناظر ہے. ہاں جی ہمیں بہت جو ہے ہم نے انجوائے کیا ہے، بہت ہمیں مزہ آیا ہے. مہربانی لوگوں کی ہمیں بہت سکر سے میرا بھائی ہے تو کیا پیغام دیں گے یار آپ کو؟ بونیر پسند ہے؟ کیا بتاؤں میں، بونیر کی اتنی تعریف کروں وہ اتنی کم ہے. بونیر اتنا اچھا ہے، اتنا گھومنے میں مزہ آیا ہے، مری سے بھی زیادہ اچھا لگا ہے. زبردست. اور یہ گلگت سے، گلگت تو خود ہی خوبصورت ہے، کیا پیغام دیں گے یار؟ تمام دوستوں کو اس ویڈیو کی بدولت سے یہ پیغام ہے کہ جو لوگ گلگت بلتستان گھومنے جاتے ہیں وہ ایک بار بونیر ضرور آئے اور بونیر بھی آ کے بونیر کی خوبصورتی اور بونیر کے انوائرمنٹ کو انجوائے کریں. جی یہ پشاور کے دوست ہے، تاسو سب پیغام لرا یار بونیر خوښ شو کنه؟ ہاں زمانہ نجید تاسو مینه دا. یہ بلوچ سے، بلوچستان کا بھائی ہے، بلوچستان سے آئے، کیا پیغام دیں گے یار؟ خوبصورت جگہ ہے. میں دعوت دوں گا اپنے بھائیوں کو، تمام جتنے بھی ہیں پٹھان، سندھی، بلوچ، سرائکی، پنجابی، جی سب بالکل. کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آؤ بونیر میں وزٹ کریں آ کے ماشاءاللہ. جی دا زمونږ د بونیر ښکلاګانې دي، ښایستونه دي دا د خلکو. اور یہ پشاور سے دا دوست د پشاور نه راغلی. سو یاره څه جی تاسو ټولو ته زما دا پیغام دی چې دلته راشئ بونیر ته او ټول خپل فیملی سره راشئ. سندھ سے مہمان آئے، دا سندھ یہ سندھ سے مہمان ہم سندھ سے مہمان آئے. یہ سندھ سے مہمان آئے ہمارے لیے یہاں، اس کو ہم پشاور لے کر جائیں گے انشاءاللہ. ہم کھانا کھلائیں گے پشاوری. جی دا تاسو ولیدو که نه دا زمونږ د بونیر ښکلاګانې دي، د خلکو ښه پیغام د دې ځای کې نه وړي. زمونږ کوشش دا دی چې دلته امن چې کوم دی هغه بحال شي، دلته دې ځای کې نه خلکو د ښکلاګانو د امن پیغام اوسي. تاسو ته هم دعوت دی راشئ د بونیر ښکلاګانې وګورئ او په بل ویلاګ کې بس تاسو سره زه محاتي پیغمبر سره اجازت راکوئ. الله په امان.